اورېدونکو یو درې قطعې دي دا قوم پرست خلک چې کومه خپلې شجرې بیانوي وایي د قام پرستم عجیبه غوندې دي د قام پرستم عجیبه غوندې دي سیاره خپله برنور ته رسئ چې شروع وکړي نو حیران به دي کې یو شجره خپله پیغمبر ته رسئ او نه خو پوهېږي د خبرې په چل نه خو پوهېږي د خبرې په چل نه تې اګا دي خو پیسې دي وسه دا چې نن خلک یې جرګونه بوځي انګا بنګا دي خو پیسې دي وسه او بله قطعه ده اوس په هونډه پسې مې خاندي خلک اوس په هونډه پسې مې خاندي خلک ګیر به ورکوم نوي ویګو لکه مالداره شومه اوس راته څوک د خیرات هم نه وایي بیا به مې بیا خلک جرګو لکه مالداره شومه او دا بله قطعه ده چې لیټرین جوړ کړي هم پې بورډ ولګئ چې لیټرین جوړ کړي هم پې بورډ ولګئ اگر چې دغه د سرکار پیسې دي په موږ د کار داسې اثباتنې کوي او ته به وایې دا د ده د پلار پیسې دي او دا اخري قطعه ده د هیڅ چا زوی نه وي په هیڅ کې نه وي د هیڅ چا زوی نه وي په هیڅ کې نه وي د هر چا پلار شي چې پیسې وګټي څوک یې ساړه لیټۍ کې نه تپوسي خو جرګمار شي چې پیسې وګټي